بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو، لا هم په همدغه ځای کې یو چېرته چې ډلې ډلې ځوانان راغلي دي او سیاحت کوي. ولې به نه کوي؟ پسرلی دی، جنتي هوا ده، جنتي وطن دی، جنتي ماحول دی. او کله چې ګل ګل ځوانان ټول په یو ځای په یو ټغر ټول راګورم نو زه ډېر خوشحالېږم. را سره پاتې شئ د دغو ځوانانو سره هم خبرې اترې کوو. سلام، ستړي مو شئ، تاسې دواړه په خیر راغلئ. خیر اوسئ، مننه، کور مو ودان. ډېره مننه. نوم مبارک دی؟ نوم مې عبدالمزمل. عبدالمزمل. او ستا؟ شعیب. شعیب. دا شعیب نوم لږ ډېر خوندور دی، داسې ملایم غوندې دی. ولې؟ والا بعضې خلکو نه خوښېږي. همداسې خوږ یې؟ چاته خو ترخې خبرې ډېرې نه کوې؟ نه نه ولې. د کوم ځای؟ زه د وردګ ولایت څخه. او د میدان وردګ که ستر وردګ؟ میدان وردګ. ښه، څنګه دي مڼې کله تیارېږي؟ وایي تیارېږي نه، کله پخېږي؟ داسې یو روانه څلورو میاشتو کې پخېږي. او څلورو میاشتې وروسته؟ ډېره اوږده کیسه نه ده؟ ډېره اوږده کیسه ده. دا به څنګه کېږي؟ نو انشاءالله شیف جان به مېلمانه کړي. نو ښه. او ته د کوم ځای؟ زه د لغمان ولایت. لغمان ولایت. ته خو زما هم ولایت یې که نه؟ ځکه زه د قرغیو یم، ته د لغمان یې. ښه، دا راته وایه چې کله به ورځو د خیره؟ بس قدمونه هم په لیمو. لغمان ته نه ښیم سړیه، قدمونه دې په لیمو. شیف جان خو د سیار وخت تاسو اراده وکړه انشاءالله موږ رابطه به ورسره وکړو، لاړ به سو، مشکل نشته ده. شیبه باغونه لرئ؟ باغونه او باغونه لرو. څومره؟ څو باغه لرئ؟ دوه، درې، څلور، اته؟ اصلا موږ خو په کابل کې ژوند کوو، خو وردګ کې باغ لرو. ښه. دریغه گیده شی. شما خوب هستین، جانتان جور است. تشکر صحتمند. ما کدام میتونم فارسی یاد بگیریم؟ چطور نه؟ فارسی خب زبان مشکل نیست. نه هستن، یک ذره هستن. چه وقتی ما گپ میزنیم یک ذره میترسیم که دیگه چیزی نبگویم. نه مشکل نیست، صحبت کنین آسان میشه برات. او زبان سخت نیست. خب در زبان دری کدام شعر گفته میتونی؟ نه والله شاید بلد نیستم. خب یک خاطره خود را بگوین به دری. خاطره خود والله خاطره خاص نداره. خب بسیار زیاد تشکر برادر قند. تشکر صحتمند. ډیره مننه. خیر اوسه. مزمل خان ته راته ووایه کنه چې لغمان بادرنګ څه پخېږي د خیره؟ لغمان بادرنګ خو پلان چې خبره تیار رسېدلې دي، نو خلاصه پاتې دي. نو همدغه موسم د له دې نه وروسته د دې خبرې د لغمان د بادرنګو هغه شروع ده، موسم شروع کېږي. او دا د لغمان بادرنګ ولې ډېر مشهوره شو؟ ځکه بادرنګ خو په ډېرو ساحو کې کرل کېږي او خوندور ډېر، ذایقه‌دار ډېر داسې جالب وي. ولې؟ د خاورې برکت دی که نه نور څه؟ طبعا خبره لغمان ډېر ښه خبر د هر موسم له نګاه نه ډېر ښه هغه لري. مثلا د بادرنګ وخت ډېر ښه ده خبره، پسې وروسته بیا خبره د ګلپیان وخت رارسېږي، هغه هم بیا ښه ده. نو ډېر مشهور هغه ده او سرسبزه ولایت ډېر ښه سي، نو هر ترکاري چې وخورې که نه ډېر ښه دي. ښه. هلته رومیان هم ډېر ښه کېږي، اوس پکې مټر کرل شوي دي، هغه پکې ډېر ښه راغلل. نو هلته دڼیا دغه ګشني چې ورته وایي او ورسره پودینه، نعناع، یلنې، دا شیان که نه دا نو ډېر ښه کېږي. او موږ او تاسو ډېر خوشبخته یو چې دغسې یو ولایت لرو چې د حاصلاتو لپاره یو ښه منبع ده د افغانستان لپاره. نو بیا ما او تا ډېر خوشبخته یو چې د دې ولایت یو. بلکل همچنان. ډېره مننه. اوس زما د شیف جان مېلمستیا به کله په لغمان شریف کې؟ لغمان کې خو نشم. ولې؟ زه خو د وردګ ولایت. دا درته یادوم، زما او د شیف جان مېلمستیا به په لغمان کې کله وي؟ ما هدف دا و چې کله به موږ مېلمانه کېږي. نو بس ما خو ورته مخکې ویلي که نه چې خبره سترګې په بڼو نه درندېږي، نو بس هر وخت تاسو خبره زړه یې مشکل نشته، موږ امر کوي موږ. شیف جان چی وقت میریم؟ هر وقت که دلتان باشه. نه شما بگوین برو، ما این وقت را به شما میسپارم.
هفته آینده صحیح است. بالکل زم په خدمت کې یم. در هفته آینده یو چرګوړی هم حلال میکنی خو ولې نه چرګوړی خو دونه خاص شی نه ده چې پیلمرغ لالی علمر ونیسي خاص شی نه خبر څه وړاندې به لاړ شو. نه بس دی همدومره بس دی ځکه ویل شي ستاسې خو هغه چې دی لغمان زموږ به ستاسې یوازې ستاسې نه یو څه حاصلیز دی که نه کیدای شي ډېره ګټه دې کړي ځکه داسې سیرلي ته خوله چې نه واقعیت خبره داسې لغمان چې خاص هغه نه لرو خو نور چې ښه ده خدای مهربانه کار روزګار چې یې کې کار روزګار ته محصل یم. محصل یې کوم پوهنځی لولې؟ عامه اداره کې. عامه اداره ښه تاسې به دواړه د پوهنتون نګاه ناست ملګري ما فکر کوم چې دا څنګه چل دی دا د هغه ځای نه دی ته د دې ځای نه یې ما وروسته دا هغه کوله پوښتنه مې کوله ښه شو چې راته جواب دې کړله بیا خیر ما هم دلته هغه وکړه که نه دلته مې شامل کړه مشکل نشته د خو د دې هغه نه ده که نه د کوم خاص هغه نه غواړي مجبور یاست کانکور لار امتحان ورکړي بیا هغه چې کوي خو ما یو ځل ویلی دی نو بیا به څنګه شي نو کولی شئ بیا هم هغه وکوئ ځکه تاسو 3 چانس لرئ کېدای شي نه یو ځل مې پوره کړی ویلی مې دی بیا مشکل نشته ده ځکه ټیپ پکې وایم دا نو هغه ستاسو استعداد پورې اړه لري ولې زه استعداد نه لرم استعداد خو کې شک نشته ده خو نو یعنی توهین ما را کردی یعنی راز بگوی دولت یک دفعه حق داره فکر کنم که سرت تحصیل کنه شخصی میتونین بخونه مهمه خبره دا وه راپنجه که واده اوریدل چی ویلی؟ چی ویلی؟ نه بیا هم کولی شي مشکل نشته د هغه کې تا چې خپلو کې سره جوړ شئ نو یو ځل ورسره وغږېږه مشکل نشته د هغه کې بیا هم کولی شي زه به ورتېر شم نو ملګری د رښتیا وفاداره دی ځکه دا وایي چې د دې خبره صحیح ده زه به ورتېر شم وایي او اصل کې ما هم همداسې اورېدلي دي که نه چې یو ځل دولت در باندې خرچه کوي یو پوهنتون در باندې لولي نور بیا شخصي ووایه چې هر څه یې نور راخواته که نه نو کور مودان ځوانانو له تاسې ډېره مننه دا وطن هم دا تاسو ته اړتیا لري او تاسو د خدای پاک لا نور وزلوي الله تعالی دې توفیق درکړي چې وطن ته د خدمت جوګه شي کور مودان ډېره مننه درنو ملګرو له محصلینو سره وغږېدلو وړاندې هغه ورورو مې یادونه وکړله چې دلته پوهنتون نږدې دی او بیا چې د جمعې ورځ شي او بیا مازدیګری شي ډلې ډلې محصلین راځي او د دغه جنتي وطن د جنتي هوا نه خوند اخلي او دلته سیاحت کوي درنو ملګرو راځئ مخکې ورځو سلامونه ستړي مو شئ بیا هم په خیر راغلی درنو ملګرو لا هم په همدغه پارک یو وروستي سرحد ته راغلی و چې شرشره ده او دلته له دوه مشرانو سره ولاړ یم دوی سره غږېږم دوی هم د لرې ځای نه راغلي دي او دغه سیاحت نه خوند اخلي تاسې حاجي صاحب ستړي مو شئ په خیر راغلی په خیر راغلی حاجي صاحب ستړی مو شئ ښه دی جرت دی ډېره مننه حاجي صاحب محترم وبخئ نوم مبارک مو نوم چې بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم خو محمد ادریس دی د ننګرهار ولایت د اومې ناحیې اوسېدونکی یم د اومې ناحیې او اصل کې د همدې ځای که نه د بل ځای نه راغلی اصل کې چې دی زه چې یم د خوږیاڼو د ګندمک ساحې اوسېدونکی یم د تاریخي سیمې د تاریخي سیمې او دا رقم دی کږي پورې مربوط دی کږي پورې مربوط دی کږه خو بیا فکر کوم چې دغه مملي باغ ته نږدې هم ده او نه کږه چې ده اصلا دا دی چې زمونږ د خوږیاڼو قومونه په درې لاره لرو موږ او مشر پلار چې دی هغې ته موږ خیر محمد وایو او دویم دی چې دی هغې ته چې دی هغه وایو دا وزیر وایو او دریم دی شهزاد وایو دا قومونه په همدې باندې مشت شوي دي هغه خلک چې تر خیر محمد پورې مربوط دي هغه ټول تر کږي پورې مربوط دي او څوک چې شهزاد ورته دی شهزاد ورته پورې مربوط شهزاد پورې مربوط دي دغه د ګندمک اړوند کیسې که راته وکړي ګندمک ولې ډېره مشهوره ده او تاریخي سیمه ولې بلل کېږي نو ګندمک خو چې دی دا یو تاریخي ځای دی تاریخي په دې معنا باندې چې دا د امیر حبیب الله خان په وخت کې چې کوم پروتوکول شوی د انګریزانو سره او هغې وخت کې چې دی دلته چې کوم انګریزانو ماتې وخوړله ماتې نه وروسته چې دی دا چې دی دا ټوله ساحه چې ده د ټولو زموږ د افغانستان غیور او تکړه مجاهدینو او هغوی چې دی دا ځای ته آزاد کړو هغې نه وروسته انګریزانو بل پلان وتړه او بالاخره همدې پروتوکول وکړو او پروتوکول دا و چې لوی موږ دپاره که دا ځای تاریخي دی خو یو لویه ورانه خبره دا وه چې هغه د ټولو افغانانو په مابین په دې سینه باندې
یو وران ازغن تارې تیر کړو چې هغه د ډیورن ویل کېږي. ډیورن کې الله تعالی دې داسې وخت راولي چې افغانان دغه ډیورن نه خدای پاک خلاص کړي او بشپړه توګه باندې افغانان په خپله خاوره باندې حاکمان شي. الله امین الله امین. خدای دې خوشحاله را. حاجي صاحب محترم تاسې راغلی دلته ډېرې ډلې ځوانان تاسې ګورئ، کشران ګورئ، مشران ګورئ، یو ځای راغلي دي په دغه ځای کې خوشحاله دي. ته خپله څومره د خوشحالۍ احساس کوې؟ زه خو به درته وایم چې اوله خبره دا ده چې امن چې دی دا د الله لوی نعمت دی. بلکل. او لوی نعمت دا دی چې هغه هر چا دپاره دا ساحه پراخولی شي چې هغه په آزاده فضا کې ژوند وکړي، په خوشحالۍ سره ژوند وکړي. په هغې کې غریب کولی شي، مالدار کولی شي، کاروباري کولی شي، تجار کولی شي، حکومت والا کولی، هر سړی کولی شي په آزاده فضا کې ژوند وکړي. بلکل. نو دا د امن خبره ده. بلکل. او دا دی چې د خوشحالۍ احساس مې هم دا دی او د زړه باندې تمنا مې هم دا چې داسې وخت موږ د الله نه غوښتو هغه الله راوسته چې هغه صرف د امن دی. او دا د هر چا دپاره لوی نعمت دی، د هر کور دپاره، هر فرد دپاره دا لوی نعمت دی چې په آزاده فضا کې هم سړی په ولایاتو کې هم په ولسوالیو کې په ټولو ګرځېدلی شي، حتی په 4 ولایتونو کې او 400 ولسوالیو کې هم دا کولی شي سړی په آزاده فضا کې وګرځېږي. ډېره مننه حاجي صاحب، تاسې دا وویل چې آزاده فضا کې په هر ولایت کې ګرځېدی شي. ته کله خپله د ننګرهار نه علاوه لرې ولایتونو ته کله ورغلی په دغه امارت دوران کې؟ بلې هو په یو ځل چې دی تقریبا مزار ته سفر کړی او په بل ورځ باندې یو لنډ سفر ما لاره. نو زمونږ د بارګینونو رئیس چې دی حاجي صاحب جنت ګل را سره و چې دا یو جنازې ته تللي وو کوټ ته او د کوټ نه به پاس وختلو هلته یو ساحه ده. نو هغه چې دی د ناکامورا جوړه کړې ډېر زبردست ځای جوړ کړی دی. هغه نه زما په دې خبره باندې زړه خوشحاله شو او هلته چې دا ګورګورې او شابۍ ورته وایي او لاندې چې دی بدي بالا ورته وایي زمونږ هلته شپه راغله خو ډېر په آزاده فضا کې یعنې دې فکر وکړه چې ماسخوتن موږ هلته ورسېدو یعنې په هغې ځای کې زمونږ تګ هم مشکل و، زمونږ د کاروباري خلکو تګ هم مشکل و. 100% امن دی الحمدلله. او 100% چې موږ دا د خوشحالۍ احساس کولو چې په دغې ځای کې لاړو هم چې و جنازې ته لاړو او هم زمونږ د چکر او ورځ هم چې ول دا ډېر زبردست کار هغه و. یعنې ویره درسره نه وه چې دلته به خدای ناخواسته څه راپېښ شي؟ یعنې موږ یو قسم ته نه ویره لرل، نه ترس لره، نه دا لرل چې موږ ته به څه راپېښ شي. یو شی موږ نه لرل ځکه د امن لوی هغه څو د خبره وه او د امن د وجې نه چې د امن لوی برکت و چې په هغې ځای کې موږ په آزاده فضا کې په خوشحالۍ سره ښایسته شپه مو وکړه، سهار هم تېر کړه، بیا راغلو خپل مسافر. بلکل. د کاروبار اړوند خبره دې وکړله، څنګه دی کاروبار نن سبا؟ نو کاروبار خو اوله خبره دا چې الحمدلله شکر دی، خو زمونږ کاروبارونه فعلا دپاره ولاړ په دې معنا دي چې هغه کوم مخکې مونږ کاروبار لرلو هغه چې دی لږ زره ضعیفه شوی دی. د ضعیفوالي یو لاملونه دا دي چې مخکې دا و چې دلته د خلکو سره پیسې سرمایه لږ لوړه وه او ځینې هغه تجاران چې هغه په لوړه کچه تجاران وو هغوی نه شو کولی چې هغوی اوس فعلا دپاره کوم مالونه چې واردول هغوی دپاره لږ مشکلات وو او ده په تر ورته الحمدلله هېڅ خبر هم نشته دی خو زیانمن شوي دي. اول زه دا وایم چې زمونږ هغه موټر چې زرې موټرې مونږ خرڅولې موږ په یو لکو 100 زره خرڅولو، اوس فعلا دپاره هغه په 50 زره ډالر دي. هغه موټر چې په 50 زره هغه 25 زره ډالر دي، هغه چې په 10 زره ډالرو په 15 زره ډالر دي. نو زمونږ کاروبار ته لږ زره صدمه رسېدلې ده کاروباري خلکو دپاره، کورونو والا ته هم صدمه رسېدلې ده. خو زه په دې ټولو خبرو کې بیا دا وایم چې په ټولو کې موږ چې خوشحاله یو په هغه خبره ده چې لویه خبره ده چې هغه امن دی او خوشحالي ده خلکو لپاره. په صرف ده کولی شي سړی د شپې کولی شي، د ورځې کولی شي، که یو سړی په هر وخت کې غواړي کابل ته سفر کولی شي، بازار ته سفر کولی شي، حتی اطراف کې زه خوږیاڼو ته سفر کولی شم، هر ځای ته تللی شم. د هېڅ امکانات نه لرل. نو دا د الله تعالی لوی رحم او فضل په موږ باندې چې موږ ته ښایسته امن راکړی دی. ډېره زیاته مننه. وروستی پوښتنه به دا وي، وروستی پوښتنه چې دغه ډلې ځوانان ګوري د خوشحالۍ احساس دې څنګه دی؟ نو زه خو په خپله باندې الحمدلله ډېر خوشحاله یم او دا ځوانان چې ګورم په دې خو لا ډېر خوشحالېږم چې هر سړی د خپل فامیل سره، د خپل زوی سره، د خپل ورور سره، د خپل بچي سره په هرې ساحې ته ځي او په آزاده فضا کې دی ګرځېږي او د خوشحالۍ احساس زه په خپله ډېر زیات کوم په دې باندې او ډېر خوشحاله یم او ټولو خلکو نه مې پوه شي که تمنا او هغه هم دا چې په آزاده فضا ده الحمدلله هېڅ امن دی، صرف هېڅ قسمه مشکلات نشته. په آزاده فضا کې خپل ژوند په ښایسته شکل کې تېر کړي. ډېره زیاته مننه چې الله دې کامیاب خوشحاله نو ملګرو د حاجي صاحب خبرې مو واورېدلې، د وطن د امن نه ډېر خوشحاله ښکاري. دی وایي که ته د هېواد هر یو ولایت ته لاړ شې، هرې ولسوالۍ ته لاړ شې، هرې ساحې ته لاړ شې، نو انشاءالله چې پوره امن دی او ستا د سر او مال خوندیتوب ذمهواري امارت اخیستې ده. ډېره مننه راسره یاستئ او دغه خپرونه ګورئ.
درنو ملګرو چې راسره وئ او دغه خپرونه مو تر پایه ننداره کړله زه ډېر زیات خوشحاله یم چې په وطن کې دغسې د امن او د سکون ژوند روان دی. ډلې ډلې ځوانان راځي او د جنتي وطن د جنتي ماحول نه خوند اخلي. دلته تاسې ګورئ چې په سلګونو ځوانان نن ورځ راغلي دي او د دغه جنتي ماحول د منظرو نه خوند اخلي. درنو ملګرو له تاسې په وروستیو کې یو ځل بیا مننه چې تر پایه راسره پاتې شولې او دغه برنامه مو وکتله. زه محراب ګل مخلص او همدارنګه مجاهد مخلص له تاسې اجازه اخلو. هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ. الله پامان.